اول خبره دا ده چې نن په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي د پارټۍ لخوا څخه 3 ورځې یو ډېره لویه جرګه چې ده هغه راغوښتل سوې وه. هغه جرګه چې ده هغه خالص د پښتون قام په خاطر ولې خوار دی، ولې تباه دی، ولې ذلیله دی، ولې پر 2م نمبر دی، ولې ډېرې خبرې د دوی چې دي هغه ورکې دي په دا حواله باندې مجلس راغوښتی دی. نه دا سیاسي خبره ده، نه دا مطلب د پارټۍ خبره ده، نه دا داسې خبره ده چې یاره بس خالص د پښتونخوا خلک به راغلي. په دې کې علماو ته، په دې کې مجاهدینو ته، په دې کې مطلب سیاسیانو ته و هر چا ته بلنه چې د هغه ورکول سوې ده. و ما ته هم بالکل په ډېره ټینګه ما ته دعوت میلاو سوی دی. که د جاز خبرې، که د موټر خبرې، شرط دا دی هلته به ستا بیانې. خو چونکې زموږ د ستربندۍ ډېرې دي، کله سنجاوۍ کې یو، کله لورلایي کې یو، کله ژوب کې یو، کله چمن کې یو، بس دغه ځای زه مطلب معذرت چې دی هغه ما وغوښتی. بیا موږ په دې خطه کې پراته یو چې بلوچستان دی یوه ذره هېڅ حیثیت نه لري. ورسه نن زما او ستا پر ایرپورټ باندې رنوې باندې کار شروع دی. صرف یوه تیاره راتللی شي چې هغه PIA ده. د 10,000 روپۍ ټیکټ په 10,000 روپۍ سلو. نو که ته د دې ځای څه ته به اسلام آباد لره ځې یا به لاهور لره ځې، د اسلام آباد او د لاهور څخه نو بیا دغونه لیر دی لکه د دې ځای چې لیر دی. نو یا به موټر ځغلی په 200 کې، نو چې هر ځای د خپل ځان تباه کوي، بل تباه کوي، هغه هم نسو کولی. کنې زما یوه ورځ په مابینځ کې ما درلوده چې د هفتې ورځ وه، زه به په جاز کې تللی وای، بیرته به راغلی وای، پروګرامونه به مې هم نه خرابېدلی، خو ټولې خبرې سره خرابې سولې. خو خیر موږ دعاګویو، موږ د دې خبرې دعاګویو. هغه وجه دا د عزیزانو، اول انسانیت دی، ما او تا انسانان یو، په دې کې به ما او تا د انسانیت خدمت کوو. دویمه خبره چې دا هغه اسلام دی، اسلام ما او تا پابنده کړي چې ما او تا به پر کومه لار ځو، کومه لار به پرېږدو. درېیمه خبره چې دا هغه د خپل قوم ده، ما او تا به تر کومه حده پورې خپل د قوم خدمت کوو. اسانه مثال به درکړم، د انسانیت خبره دا ده که چیرې د حیوان او د انسان ځای رالی، زما او ستا و خدمت او مدد ته ضرورت پیښ سلو، ما او تا به انسانیت ته ترجیح ورکوو، حیوانیت چې دی هغه به پرېږدو. د انسان او د حیوان د بچاو ځای رالی، موږ به انسان بچاوو. بیا دویمه خبره د اسلام ده. اسلام او تا ته لاره ښوولې ده که چیرې د یو مسلمان او د کافر ځای رالی چې د دواړو و ما او تا ته د مدد ضرورت چې له ما او تا مدد وغواړي یا ما او تا خدمت وکړو، نو ما او تا به مسلمان ته ترجیح تر کافر ورکوو. بیا پاته قوم سلو. د قوم خبره دا ده که چیرې د قوم و ما ته ضرورت دی، زما و خدمت ته ضرورت دی، نو یو خپل قوم دی، بل پردی قوم دی. د قوم داسې مثال دی عزیزانو لکه د رشتهدارۍ د قریبانو. اوس بابا تر اکا ډیر حق لري، ورور تر تربره ډیر حق لري، صحیح سو، زوی تر وراره ډیر حق لري. په دې خبره مې سر خلاصولو. نو لہذا خپل قوم تر بل تر قوم ډیر حقدار دی چې موږ به اول د خپل قوم خدمت کوو، بیا که زموږ په وسه وله بیا به موږ د بل قوم خدمت چې دی هغه کوو. بیا دغه خدمت چې ما در وښو عزیزانو د اسلام په چوکاټ کې، داسې نه چې زه راولاړ سم یو پښتون راولاړ سوی دی څوک یې ناحقه وژلی دی زه به د پښتونوالې لاره نه سم. نه نه، د الله رسول فرمایي که چیرې یو سړی په دې کې یو قدم هم واخلي د اسلام به دی ووځي، اسلام به له ده لیرې سي. د اسلام په چوکاټ کې د خپل قوم، د خپل وطن، د خپل قریبانو، د خپل عزیزانو خدمت دا زموږ فرض دی، دا زموږ ذمواري ده. په هر حال کې به موږ د خپله ذمواري چې ده هغه پوره کوو. بیا په دې کې خبره دا د عزیزانو 2-3 بنیادي خبرې کوم چې دا زموږ قوم ولې تباه دی. موږ خاص کر زموږ قوم پښتانه دا ولې تباه دي. د هغو بنیادي وجه یوه دا د عزیزانو چې په موږ کې تعلیم نشته. هر سړی بې سواده، هر سړی بې تعلیمه، هر سړی انپړه.
نو چې په کوم قوم کې تعلیم نه وي ته به د نور جهان سره څه سیالي وکړې ګوره چې ما او تا تعلیم ډاکټر عبدالقدیر که تعلیم نه وای کړی د ایټم بم جوړولی نیسو جوړولی نو معلومه دا سو دا یو مثال در کومه چې د تعلیم وکئ بیا راولاړ سو دومره لوی خدمت یې وکئ چې بیا هغه خدمت به په ډېر وخت یاد ساتل کیږي صحیح خبره سوه لیکن زما او ستا په قوم کې تعلیم نسته کسته هغه برای نام دی راسه سرکاري اسکولو لره به ورسو په سرکاري اسکولو کې حالانکه کتابونه راغلي دي ورکوي یې نه ولې هغه وجه دا ده چې هغه لوړ افیسران میلاو دي هغه اول خپل قریبان خپل عزیزان که د خرڅېدو ځای رالی هغه کوي بیا یو غریب و یتیم چې دی هغه ته ورکوي نو چې زما او ستا د تعلیم په اول قدم باندې دغه حال دی نو آخري قدم به بیا زما او ستا وکم ځای ته رسېدلی بیا زموږ خلک په تعلیم باندې شرمیږي نو ته په اول ورځ په تعلیم وشرمېدې بیا به تر مرګه پورې دغه شرمېدلی ګرځې د ته باډي ګاټي ښه خوند ورکوي پیرداري ښه خوند ورکوي چوکیداري ښه خوند ورکوي دغسې د چا خدمت کوه دا ښه خوند ورکوي لیکن په خپله تعلیم نه کوي چې بیا خلک د ده خدمت چې دی هغه وکړي خلک د ده خدمت وکړي یعنې دا څونه لویه بدبختي د زما او ستا په وطنو کې ورسه وګوره اسکولونه منظور سوي دي په کاغذانو کې جوړ سوي دي مایسټران پکې لګېدلي دي تنخواوې اخیستل کېږي لیکن چې ځای لره ورسې نه اسکول سته نه مایسټر سته نه بچی سته نه کتاب سته ها تنخوا پهلې پر پهلې باندې ودت ته میلاویږي څونه لوی جرم دی او څومره لوی د دې قوم سره خیانت دی چې دا جهان یې کوي صحیح سلو لوی خبره بنیادی وجه دا د عاجزانو چې زموږ قوم له تعلیم اخلاص دی او کوم قوم چې له تعلیم اخلاص وي هغه به بیا د چا سره څه سیالي وکړي یوکرین ډېر معمولي وطن دی د روس رقم حالانکه د یوکرین ټوټل ټینکونه 98 دي 98 ټینکونه لري ورسره روس راواخله 1500 ټینکونه لري لیکن نن هم دی مقابله د روس سره کوي ولې کوي هغه وجه دا د وخت یې نه دی ضایع کړی زما او ستا د وطن هغه لوی ښایسته عظیم ټینکونه دا یوکرین چې دی هغه موږ ته راجوړ کړي زموږ د دې سره قرارداد دی اوس هم د دې پیسې په موږ پسې پاته دي چې تعلیم وکړي بیا به د هر چا سره وژه پر وژه ځې سترګې به تا لوړې نیولې او که د تعلیم نه وکړي بیا به د چوکیدارۍ په ځای کې ولاړې کې په سر کې وهلې هم او که بیا ذلیله کولې هم دا بنیادي وجه ده دا زما په فکر ستاسو فکر ته مطلب احترام لرم که تاسو غلطه ده بالکل ټیک ده صحیح ده غلطه به زما خبره صحیح سلو دویمه خبره دا د عزیزانو زموږ قوم چې دی هغه بې اتفاقه دی زموږ په قوم کې بې اتفاقي ډېره ده یعنی بې اتفاقي تر دې حال ده دا چې دا زموږ قومونه دا بې اتفاقي عبادت بلي بې اتفاقي عبادت بلي نو چې ته بې اتفاقي عبادت وبلې نو ستا څه خیال دی چې کله یو بې اتفاق قوم پر هر چا پیر سو د سر سړی به خال نه ولي بیا و اسانه مثال به درکړم کله کله به دا جغرافیک کې که ښکاره کوي زمری راواخله هغه پر چغالانو پیر سي چغالانو هغه د غره پر پسو پیر سي پر نورو حیوانانو پیر سي چونکې دغه حیوانان ودته کمزوري ښکاري هغه وجه څه ده وجه دا ده چې دا کله زمری ولیدي ټول تتر بتر سي ټوله په منډه سي بیا زمری پسې روان سي پر دویم قدم یو ونسي هغه د ځان لپاره ښکار کړي هغه بیا وخوري اوس دا چې منډې کښل دي حیوانانو دا خیال دی چې زه خلاص وم سبا خو بیا زمری شی غواړي بیا ته څه چم کوي سبا د ابل وار دی د هغه چغالان راواخله چغالان څه حیثیت لري ټول چغالان وي وزمري ته ودرېږي دا زمری پر شا بوځي نو خو معلومه خبره دا سو عزیزانو چې زما او ستا په قوم کې بې اتفاقي چې د هغه ډېره ده او بې اتفاقي چې د هغه انسان تباهي ته رسوي انسان نیست و نابودی ته رسوي صحیح سو په دې خبرو کې مو څه شک مک نه هر سړی دا غواړي زه خان وای هر سړی دا غواړي چې زه سردار وای هر سړی دا غواړي چې زه ملک وای دا نه وایي چې زه به د قوم خدمت وکم او نه قوم به زما خدمت کوي قوم به زما غلامانی
نو دا رقم به کله کېدلی سي چې ته ما غلام بولې، ته ما خادم بولې او بیا ته زه تا ته سردار و ملک و خان ووایم؟ نه ملکی چلیږي، نه خانی چلیږي، نه سرداری چلیږي، مګر ها که ته خان نه وې تا د قوم خدمت کوئ، موږ په زړه کې تا خان بلو. که ته سردار و ملک نه وې تا د قوم خدمت کوئ، موږ په زړه کې تا د ځان سردار هم بولو او ملک دې هم بولو. وسولې یعنی دا ما تا ته اوله بنیادی وجه دا ده چې زموږ د قوم تعلیم نسته، کسته برای نام دی. دویمه خبره دا ده چې زموږ د قوم بې اتفاقي ډیره ده. ته راواخله یو قوم راواخله زموږ دوی په پښتونوالي کې، هغه بیا پر پښو پښو سلو، آخر د جنډیانو رنګونه ختم سلو. 4 کوره د یو غره په لمن کې پراته دي، دی هم خپل قامي مشر لري، دی هم خپل سردار لري، ملک لري، خان لري، ټوټل 4 کوره دي، ټوټل 10 کوره دي. دم د ځان دپاره خپله جنډۍ او خپل منشور جوړ کړي. نو خو معلومه دا سوه ستا د قوم خدمت مقصد نه دی، ستا خپله ملکي او خاني چې د هغه مقصد ده، ستا خپله خاني او ملکي چې د هغه مقصد ده. نو خاني او ملکي چې د چا مقصد سي، نو خو معلومه خبره ده هغه به څه کېږي؟ هغه به تباه کېږي، هغه به څه کېږي؟ هغه به ذلیله کېږي. باچا خان به ویلې ول پښتنو پر یوه خبره باندې اتفاق کړی دی، پښتنو پر یوه خبره اتفاق کړی دی، هغه دا چې موږ به اتفاق نه سره کوو. پښتنو پر یوه خبره اتفاق هغه دا